زه خو هم چې خان یو داسې تاریخ کې زموږ خو د خپل 50 سال زما عمر دی په دې تاریخ کې ما داسې یو جوان ما اورېدلی وو په کتابونو کې خو داسې فزیکلی مونږ نه لیدلی انشاءالله عمران خان سره مرسته د ملګرتیا جی ګران عزتمندو په دې ټایم موږ سره زموږ مشر اصغر خان صاحب ولاړ دی راځي د دوی طریقو په F9 پارک کې راغلی دی او د ډېر وخت نه احتجاج شروع دی د پی ټی آی د به مونږ ته وی چې د پی ټی آی سره ډېره مینه کوم خو ډېر وخت خوښه مونږ ته چېرته ښکاره نه شي یا خو پټ و ده ته پته وه چې حالات السلام علیکم فرحت څنګه دی چېرته زه خیر دی جي چېرته غیب وی جي احتجاجونه وو جلسې وي تاسو ښکاره نه شوئ جي نه دلته وجي په هر موقع باندې انشاءالله مونږ خپل رسپټیشن کړی دی او هر محفل مټین کړی دی هر جلسه او تاسو په حالات تاسو مخې دی پاکستان کې چې د حق وینا چې ویل دا ناپید شوی دی کنه انشاءالله اوس راغلی پارک یو او مونږ تاسو په میجارټي پاکستان تحریک انصاف ته اوس خو بل خبره چې ظالمان قاپي شوی دي انشاءالله مونږ جیتته او دا به مونږ اخر پارک سم انشاءالله ظالمانو د پاره سو وایي جی په خیبر پختونخوا کې هو ګټه وشو دلته نه ده شي زه خو دا ویل غواړم چې خپل ژوندي قومونه خپل حیثیت وپېژني همدا شان مونږ یو زمونږ آینده نسل هم غلام خدای غلام وي پکار چې مونږ یو مجاهده پکار ده او کله چې مونږ خپل سټینډ نه اغسته د خپل حق لپاره نو زما خیال دا چې زمونږ قومونه به ژوندي پاتې کېږي باغ قوم چې هغوی کې صلاحیت د خپل اواز چوت کړي نو زه هم چې پکار دی چې راوچت شو مونږ خلک کاین پورې مونږ غلامان نه یو د خان دپاره یوه جمله زه خو هم چې خان یو داسې په تاریخ کې زموږ خو د خپل 50 سال زما عمر دی په دې تاریخ کې ما داسې یو جوان ما اورېدلی وو په کتابونو کې خو داسې فزیکلی مونږ نه لیدلی انشاءالله عمران خان سره مرسته د ملګرتیا دا د حق سره ملګرتیا ده انشاءالله جی ډېره ښایسته خبره وکړه زما د وروره مونږ به هم په کتابونو کې اورېدلو چې زمونږ د پښتنو یا د نورو قومونو د بهادرۍ به ډېرې زیاتې کیسې وې خو دا کیسې مونږ فزیکل نه وي لیدلې عمران خان مونږ ته دا کیسه مو ښووله او مونږ به ډېر ته ویله چې کوم د الله ولی وي نو هغه د پیسې سره او د الله نه علاوه د بل چا نه یریږي خو دا مونږ ولیده چې عمران خان صاحب چې دی نه د پیسې سره مینه ساتي او نه په پاکستان کې نه په دنیا کې د چا نه یریږي صرف د الله نه یریږي او کم کس چې د الله تعالی نه یریږي نو هغه بیا نه زیاتې کوي نه ظلم کوي نو عمران خان نه ظلم کړی نه زیاتې کړی دی او ظلم د هغه سره او زمونږ د ټولو سره کېږي الله نه به خیر غواړو چې الله دې زمونږ په ملک باندې رحم وکړي یو جهان مننه ما له اصغر خان له فرحات خان له اجازت راکړئ د اکرامپور بایزو خرشي د طرف نه السلام علیکم